د پخوا وخت خبره ده چې یو ښایسته او وړوکی شانتي کلی و. په دې کلي کې یو بوډا و. هغه بوډا ډېر زیات غریب و. هغه سره د ګټې مټې څه هم نو. د ده 2 زامن و. کمال چې هغه ځان ته ډېر زیات چالاکه ویل چې زه ډېر زیات چالاکه او هوښیار یم. او د بل زوی نوم یې جمال و. هغه ډېر زیات ساده او شریف و. خو دواړه د ګټې مټې نه و. هېڅ روزګار کسبي نه و زده. هغوی ته به پلار روزانه نصیحتونه کول خو په هغوی څه اثر نه کولو. بوډا سره یو کمبله وه د اغوستلو دپاره، یوه غوا وه او یو د ام بوټی و. نور څه هم په دوی په کور کې نه و. بیا بله ورځ بوډا ډېر سخت بیمار شي او خپلو بچو ته دا خبرې کوي: زما خوږو بچو، زه ډېر سخت بیمار شوی یم، زه کیدای شي مړ شمه. زما خوږو بچو، زموږ کور کې 3 شیان دي، هغه برابر تقسیم کړئ. بیا د دغه ویلو نه بعد بوډا سړی مړ شي او د دې دنیا نه لاړ شي. دواړه زامن یې ډېر زیات جاړي او بیا په کلي کې د هغه بوډا سړي جنازه وشي. بیا د بوډا سړي مرګ نه بعد څو ورځې چې کله تېرې شي، نو کمال ځان سره دا سوچ کوي چې زه به هغه 3 وړه شیونه ځان ته وام او آرام سره زندګي به تېروم. جمال پلار چې ډېر زیات خفه وي، هغه صرف د ځان د هوښیارېدلو کوشش کوي. بیا 2 وروڼه ولاړ وي او مشر ورته وایي چې نن به سامان تقسیموو. ورور بابا هم مړ شو، اوس په موت هغه 3 شیونه خپل منځ کې تقسیم کړو. سمه ده ورور تقسیم ته وکړه. سمه ده ورور تقسیم زه کوم ها. بیا د 3 وړو شیانو تقسیمېدل شروع کړي. ورور دا کمبل چې دا به ورځې ته استعمالوي او شپې به زه استعمالوم. جمال ډېر زیات ساده وي او هغه خپل مشر ورور ته همدا خبره کوي. ها زما خوږ ورور تا سره مې دا خبره خوښه ده. او بیا ورته کمال دا خبره وکړي چې د غوا وروسته حصه به زما وي او مخې ته به ستا وي. جمال ورور د ام بوټي پاس حصه به زما وي او لاندې حصه به ستا وي. ها زما خوږ ورور تا سره مې دا خبره خوښه ده. بیا چې کله شپه شي، کمال آرام سره اوده وي او جمال هغه ویښ وي او ډېره یخني کېږي. هغه ټوله شپه اوده نه شي د یخنۍ د وجې نه. او په سهار کې بیا کمال د غوا شیدې رایله شي او هغه شودو هم وڅښي. جمال د غوا مخکې حسوي، هغه غوا ته صرف واښه ورکوي او د شودو لشلو اجازت ورته نه وي. تقسیم ټایم کې کمال د ونې پاس حصه اخیستې وي، هغه امونه رش کوي او خوري. او جمال لاندې حصه اخیستې وي، هغه ته د امونو شکولو اجازت نه وي او بوټي ته صرف اوبه اچوي. بیا چې کله څو ورځې تېرې شي، کمال ډېر زیات تازه او مضبوط شوی وي، خو جمال ډېر زیات کمزوری شوی وي او هغه هر وخت ډېر زیات پریشانۍ کې وي. جمال یو ورځې یوازې ناست وي او دا سوچونه کوي چې زه به څنګه د هر څه ترلاسه کوم. بیا هغه یو ملګري طرف ته روان شي او خپل ملګري سره چې کله هغه میلاو شي. جمال ډېر وخت مې ولیدلې، څه کمزوری شوی، څه وجه ده؟ بس لږ کارونه و. سمه ده زه تا رښتیا وایم، ما سره خپل مشر ورور ډېر زیاته بېانصافي کوي. جمال ټوله کیسه خپل ملګري ته وکړي او خپل ملګری هغه ته بیا مشوره ورکړي. ها جمال، نو دا خبره ده، نو ته داسې کوه چې کله هغه ونې ته هیچي نو ونه په تبر باندې وهه او چې کله شودېلی شي نو وا په سر باندې وهه او څه کوئ ورته. او ورځې ټایم د ستا وي، کمبل ورته لمدوه چې هغه لب کې شوي، خو بیا نو ورځي. سمه ده ملګريه، دا مشوره مې ډېره خوښه شوه، زه به ورسره دا طریقه کوم. بیا سبا له جمال په مازدیګر کې کمبل لمده کړي او هغه چې کله بیا مشر ورور شپې واچوي نو هغه له پکې خوب نه ورځي او دې سره یې مشر ورور غونه شپه اوده نه شي. چې کله کمال امونه رش کوي نو لاندې نه جمال په ونه په تبر باندې وهي او پاسه نه کمال چغې وهي. او ته به موریا دا ته څه کې پازه ناسته مه ونه کې، ته مانینې کو څنګه روندې و څنګه. ورور غوسه کېږم، د دې لاندې حصه زما ته زه چې څه کوم زما خوښه ده. او په بله ورځ باندې جمال غوا راته سونه ورکوي او بیا هغه غوا ډېره زیاته غوسه شي
بیا چې کله کمال شودرلی شي نو غوا شوده نه ورکوي، هغه ډېره زیاته غوسه وي. بیا جمال روزانه ورسره دغسې کوي چې کله هغه ونې ته خیږي لاندې نه ونه په تبر باندې وهي، او چې کله هغه شودې لشي نو غوا لرته سونه ورکوي او بیا غوا شودې نه ورکوي، او په مازدیګر کې ورته کمبل روزانه لمدوي او بیا که شپې هغه له خوب نه ورځي. نو په آخر کې مشر ورور ته احساس ورشي او کشر ورور ته وایي جمال وروره ما ماف که ماته احساس وشو. زه دې ضد ګناهګار ما زه به دوباره داسې نه کوم. جمال دې ضد رحمدله او شریفه وي، هغه بیا خپل مشر ورور ته وایي سمه ده کمال وروره چې تا ته احساس شوی دی نو ته ما د زړه نه معاف کړي. د دې نه بعد به کمال د خپل کشر ورور جمال ډېر زیات خیال ساتلو. هغوی دواړو به امونه هم یو ځای خوړل او ډېر زیات به خوشحاله و. شیدې به هم یو ځای څښلې او دواړو ډېر زیاته خوشحاله زندګي تېروله.